تازه چین لخوا افغانانو ته ډیر لوی او د پرمختګ زیری اعلان شو دا چې دا خبر څه دی ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ سلام وخت مو بخیر په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته چین اقتصادي پروژو کې د افغانستان شاملولو لپاره په ګډه کار کوو د ریاست الوزرا اداري مرستیال د افغانستان لپاره د چین له سفیر جاو شنګ سره په کتنه کې ویلي چې سرپرست حکومت د واحد چین ملاتړ کوي د چین یو کمربند یوه لار پروژه تاییدوي او افغانستان هڅه کوي د مختلفو دهلیزونو له لارې له دې پروژو سره وصل شي په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د چین سفیر جاو شنګ په دغه کتنه کې ویلي چې د چین تاریخي او ښې اړیکې به دوام کوي او د سرپرست حکومت تر حاکمیت وروسته افغانستان په ټولو برخو کې ښه پر مخ روان دی د چین سفیر همدارنګه په افغانستان کې د سرتاسري امنیت ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې د متقابل احترام او نه د مداخلې پالیسۍ پر اساس له سرپرست حکومت سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي د چین سفیر سرپرست حکومت ته له خپل لوري د هر ډول همکاریو ډاډ ترڅنګ ویلي چې دوی به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات پلویان دي او په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان د شاملولو لپاره په ګډه او مشوره کار کوي